السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه عبدالقاهر اتب یو ځل بیا د افغان ویډیو چینل لارې تاسو سره ملګری همکار یم. پس له ډېر ځنډه یو ځل بیا غواړم د موبایل په سیټینګ کې بهترین ټریک چې شاید تاسو د خوښې وړ وګرځي، نو غواړم تاسو دا وښیم. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د بیل آیکن پرې ووهئ. زموږ نور ویډیوګانې هم د واتساپ سیټینګ اړوند په یوټیوب چینل کې موجوده، کولی شئ تاسو هغې ته لاسرسی ورته ولرئ او خپل پوهه پکې زیاته کړئ. نو راځم نن یو بهترین ټریک درته موبایل په سیټینګ کې ښیم چې هغه داسې ده، کله چې موږ یو چاته موبایل ورکړو نو هغوی زموږ په ټولو اپلیکیشنو، ګالري، فون نمبر، هر ځای کې دوی غواړي دوی ګرځي، واتساپ، فیسبوک. نو زه څنګه کولی شم کله چې ما څخه یو څوک ټلیفون غواړي، هغه ماته وایي ستا ټلیفون راکړه زه یو چا ته زنګ وهم. نو په داسې حال کله چې زه ټلیفون هغه ته ورکوم نو هغه زما په ګالري، فیسبوک، میسنجر یا واتساپ کې هم ګوتې وهي. نو د دې لپاره که چېرته هغه زما نور ټلیفون ته لاسرسی ونه لري، خاص فون ځای ته، یعنې کوم ځای څخه چې دا زنګ وهي هغه ځای ته لاسرسی ولري او نور ټلیفون ته لاسرسی ونه لري، نو څنګه کولی شو چې دا ډول سیټینګ موږ تنظیم کړو. نو د دې لپاره به تاسې سیټینګ ته راسئ، شاید دا آپشن ما سره آن هم وي، بیا هم ګورو. دلته به ولیکئ، ګورئ دلته ما مخکې استفاده کړې، ګورئ پین وینډوز تاسو وینئ، په دې به دا به هلته ولیکئ په سرچ کې، بیا تاسو دا رقم پین وینډوز راوړئ، په دې به کلیک وکړئ. ګورئ دا ما سره آن ده، دا به تاسې آن کړئ. ګورئ دا به تاسې آن کړئ، بېرته بیک ووځئ، شاته به لاړ شئ. اوس کله چې یو کس ماته وایي ستا ټلیفون راکړه، زه غواړم چاته زنګ ووهم او زه غواړم چې نور زما ټلیفون د هلک استفاده ونه کړي، خاص همغه زنګ ووهي، نور ځایونو څخه استفاده ونه کړي. نو دې لپاره تاسو به راسئ، مخکې نه به دا سیټینګ ورته وکړئ، فون ته به راسئ. کله چې فون ته راغی دلته ډسینډ بټن یا د چپ لاس ته بټن، په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک ګورئ تاسو ته په کونج کې پین ورته آپشن درکړي، په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ دلته اوکې، دا به اوکې کوي. نو اوس خاص کولی شي همدغه یو ځای څخه استفاده وکړي، چاته زنګ ووهي، نور شاته نه اپلیکیشن ته لاسرسی نشي درلودلی، چې هر اپلیکیشن دی وغواړي دلته نشي تللی. ګورئ ماته میسج راکړي نشي تللی شاته. نو څنګه کولی شو د دې څخه بیرون ووځو، یا موبایل غواړم ځان ته بېرته استفاده کړم، هغه ټلیفون مثال زه واخلم بېرته غواړم ځان ته بېرته عادي حالت ته راوړم، د دې لپاره تاسو ښی بټن او چپ طرف بټن به یو ځای پریس کړئ، داسې به کېکاږئ. ګورئ ملګرو یو ځای مو چې کله کېکاږل دا بټن، ګورئ بس دلته راسئ، دا کینسل کوي. کله مو چې دا کینسل ګورئ اوس تاسو هر اپلیکیشن کولی شئ استفاده کړئ. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او د بیل آیکن پرې وهئ، تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ او له نوي ټریکونو څخه هم خوند واخلئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان، خدا حافظ.